د ملي امنیت له ملاتړ برخمن داعشیان د سولې پروسې د تخریب په پار په زندانیانو د برید پلان لري. طالبانو د خپلو دقیقو او مستندو استخباراتي معلوماتو په اساس خبرداری ورکړی چې د کابل ادارې له زندان پلچرخي څخه د باقي پاتې بندیانو د خلاصون د پروسې په وړاندې جدي امنیتي خطر موجود دی. اعلامیه زیاتوي د کابل ادارې د استخباراتو او ځینو نظامیانو له ملاتړ برخمنه داعشي ډله غواړي د زندان د امنیتي پوستو د قمندانانو په مرسته هماهنګۍ او همکاري په هغو نقلیه وسایطو برید وکړي چې د پلچرخي له زندان څخه باقي پاتې بندیان انتقالوي. اعلامیه وړاندې لیکي دوی غواړي چې په دې جنایت سره د مذاکراتو پروسه مختل کړي او همداراز له دغو بندیانو څخه خپل غچ واخلي. طالبانو همداراز په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې او ټولو زیدخله خواو ته خبرداری ورکړی چې د دغه خطر د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د بندیانو د انتقال پروسه په احتیاط او ډیره مسؤونه توګه ترسره کړي. طالبانو د اعلامیې په آخر کې ویلي خدای مکړه که کوم خطر په دغه مورد پیښیږي په دې صورت کې به ټول هغه جهتونه مسؤل وي چې په دې برخه کې غفلت کړی وي.